یا الله زستا خواته دروانې ما تراته معافي وکې. وا احمده بچې، وا احمد دلته راشه. السلام علیکم بابا جانا، څه خبره ده؟ وعلیکم السلام احمده، ورشه پلار ته دې ووایه او ورته وایه چې بابا مې ډېر سخت مریض دی، منډه که. ښه بابا جانا، دا دې لاړم او دا دې راغم. پلاره بابا وایي چې ډېر سخت مریض یم او کور ته په منډه راشه. ښه احمده بچې ته ورځه، زه دا دوکان په دې 2 منټو کې بندوم او درغم. ښه صحیح ده پلاره، خو په منډه راځه نو، بابا ډېر سخت مریض دی. ها پلار جانا، ولې کوم ځای دې خوږېږي؟ ته خو ډېر سخت مریض ښکارې. او عجب ګله بچې، ډېر سخت مریض یم، مې چې څو خبرې دي غر ته وکړم چې بیا مړم شم هم پروا مې نشته دی. ښه پلار جانا وایه څه خبره ده؟ عجب ګله بچې، په هغه ګلخان دکاندار باندې زما 100,000 روپۍ دي، هغه به ترې راواخلې. صحیح ده پلاره، راوابخلم تېنه، نورې وایه. او بله هغه سپېره ورور دې نه ده، ملک جلال خان کور سره چې اوسېږي هغې باندې زما 50,000 روپۍ دي، هغې نه به مې راواخلې. صحیح ده پلاره، هغې نه به مې راواخلمه، نورې یادوه. او 1,000 روپۍ مې هغه کباړي دکاندار ته هم ورکړې وې، هغې نه به مې راواخلې. وی پلاره تا خو مکمل کور په کلي باندې تقسیم کړی دی، هغې نه به مې راواخلمه، نورې یادوه. خو ګوره عجب ګله بچې، د مولانا نصرالدین نه باندې 1,00,000 روپۍ دي، هغې ته به یې واپس کړي. وا احمده بچې راشه، دې بابا ته دې زنه وتړه، ګډې وډې یې شروع کړې. خدایا خاد کې آباد کې پښتانه، خدایا خاد کې آباد کې پښتانه، چې پښتونخوا کې نور نه وینم جنګونه، چې پښتونخوا کې نور نه وینم جنګونه. خدایا خاد کې آباد کې پښتانه، خدایا خاد